د نن ورځې حادثې او واقعي تازه مهم او ډېر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ. د امریکا نیوزیک ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان په خوست ولایت کې د وسلوالو له لوري یو تن امریکایي قراردادي تختول شوی دی چې تر اوسه تری تم دی. یا د ورځپاڼې د نن سهار په یو راپور کې ویلي دي چې تختول شوی امریکایي وګړی مارک فریشرز نومیږي چې نږدې 50 کاله عمر لري. د تېرې جمعې په ورځ په خوست ولایت کې د پاکستان سره نږدې سیمه کې د وسلوالو له لوري تختول شوی دی. روغتیا وزارت روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هر کال نږدې 15,000 کسان د سرطاني ناروغیو له امله مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دغه شمیرې تاییدوي. طالبان په افغانستان کې په جګړه بوختو وسلوالو طالبانو دوی جلا شوي ډلې نن په یو پراخه غونډه کې کای سره یو ځای شوي وو. د ملا عبدالرؤف مردان په مشرۍ د ملا محمد رسول اخوند ټولو وسلوالو طالبانو په یوه خلو نن د بلوچستان ایالات سرخار کوټه کې د ملا هیبت الله اخوند بیعت وکړ او هغه د طالبانو د مشر په صفت ومانه. غنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وړاندې د منځنۍ او سویلي اسیا د نخلون برېښنا سترې پروژې کاسا زر د کیر پیل د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان د برېښنا شرکت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د کابل سروبي ولسوالۍ اړوند نغلو برېښنا تولید فابریکې ته څیرمه په دې تړاو جوړ شویو مراسمو کې ولسمشر غني په ګډون د کابینې ځینو وزیرانو د ملي شورا یو شمېر غړو د هیوادونو سفیرانو او استازو په ګډون د ولایتونو والیانو ګډون کړی و. وزارت داخله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي په کابل کې شپږ امنیتي چارواکي نیولې چې یو یې د نشهیي توکو د قاچاق د مبارزې مدیر او په کابل کې د نشهیي توکو د قاچاق د یو لوی شبکې مشر او نور هم امنیتي بنسټونو کې لوړپوړي افسران دي. ټاکنیز شکایتونه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له څه باندې یوې میاشتې څېړنې وروسته نن چهارشنبې پر لومړیو پایلو د شویو شکایتونو نتیجې اعلان کړې وې. د بنسټ د ټاکنو له کمیسیونه غوښتي چې د جنجالي رایو له ډلې شاوخوا 25 سلنه رایې بیا وڅېړي او نږدې 300 محلونه بیا وشمېري. افغان حکومت پر خپل هوایي حریم کنټرول نه لري. دغه ټکی د افغانستان د هوایي ځواکونو پخواني قومندان څرګند کړ. د افغان وطن هوایي حریم د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د افغان دولت له کنټروله بهر دی. له هغه د مخه طالبانو پر حریم کنټرول درلود که څه هم هغوی سمبال رادار سیسټمونه نه لري. عبدالله وروسته تر هغه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغه 300,000 جنجالي رایو په هکله چې د ثبات او همپالنې ټیم بیا اساسه بللې خپله پریکړه واوروله. تازه د ولسمشریزو ټاکنو دریو مطرحو نوماندانو ډاکټر عبدالله حکمتیار او رحمت الله نبیل دا پریکړه سیاسي بللې او ویلي دي چې یاده پریکړه د سیاسي فشارونو د سیوري کې شوې ده. ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد په اوسني سړک د ترافیکي او نورو پیښو د مخنیوي په موخه د یادې لوی لارې د دویم لین سړک چارې ګړندۍ کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې وایي چې پرون به زیربنایي چارو کې د ولسمشر غني سلاکار شاد محمود سرګن دغه د ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کابل جلال آباد دویم لین سړک چارې به نورې هم ګړندۍ شي. بلجیم هیواد په بروکسل ښار کې د سلګونو افغانانو له لوري د پاکستاني ریاست پر ضد او پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ننګه لوی لاریون ترسره شو. ټرمپ نږدې یوې میاشتې راهیسې د امریکا د کانګرس له لوري د ولسمشر ټرمپ د استهزاء قضیه مخ ته وړل کېده خو پرون د ورځې په اوږدو کې د دې هیواد د سنا ډېرې غړو ټرمپ ته براعت ورکړ. د بلخ ولایت په څو بیلابیلو سیمو کې 450 دولتي عسکرو له خپلو دندو لاس په سر شوي دي او طالبان ته ورغلي دي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وایي چې د بلخ ولایت په زارغ، کلدار او خاص بلخ ولسوالیو کې 450 دولتي عسکر او پولیس له خپلو دندو لاس په سر شوي او طالبانو سره یوځای شوي دي. صنعت او سوداګرۍ افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې څه کم 11,000 نوي شرکتونو د فعالیت جوازونه اخیستي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر وینا چې د 11,000 نوي شرکتونو د جوازونو د اخیستلو ترڅنګ په لسګونه نورو شرکتونو بیا خپل جوازونه لغوه اعلان کړي دي. کندوز
د کندوز ولایت څخه را رسیدلي راپورونو کې ویل شوي دي چې تېره شپه دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه دیني مدرسه د هوایي برید په ترڅ کې 15 زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي سرچینو په خبره تېره شپه د خان آباد د ولسوالۍ د ترخیلو کلي کې د ګډو ځواکونو الوتکو د تحسین القرآن په نامه یوه دیني مدرسه باندې بمبار کړی چې په ترڅ کې 3 تنه حافظان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. کندهار د راپورونو له مخې کندهار کې یو نفوذي عسکر خپل 15 تنه ملګري په ډزو وژلي دي. د یاد ولایت د پولیسو ویان رسنیو ته ویلي دي چې تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د تلوکان سیمه کې یو تن نفوذي عسکر خپل 15 تنه ملګري په ډزو وژلي او بریدګر په تیښته بریالی شوی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ.